الحمد لله الذي دبر الدبور وصرف الأمور وقدر المقدور ويسر الماسور وعلم حوابس الصدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده والصلاة والسلام على رسول الرحمة نبي السلام إمام الهدى صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في التوراة والإنجيل والقرآن الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به غمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين الذي أرسله ربه للإيمان مناديا وإلى الجنة داعيا وإلى طريق المستقيم هاديا وفي كل مرضاته ساعيا وفي كل معروف آمرا ومن كل منكر ناهيا ورضي الله عز وجل عن أصحاب الكرام البررة الذي نور الكون بأنوار القرآن الكريم وعطر العالم بعطور المعارف النبوية على صاحبها ألف سلام وتحية أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويذع به آخرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا منازلكم بالصلاة وبتلاوة القرآن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرحمة تنزل عند ختم القرآن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ختم القرآن فله دعوة مستجابة أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زما محترم مسلمانانو مجلس مبارک دی راتللم مبارک دی ناستم مبارک دا وینا اوریدل مبارک دی د دې ماشومانو د قرآن شریف د ختم نسبت سره د مرګرو دا پروګرام جوړ کړی دی او موږ تاسو ټول د الله په دې کور کې را جمع کړي الله پاک دې د دوی دا سعی د دوی دا کوشش د دوی دا خدمت په خپل دربار کې قبول او منظور کړي او د دې ماشومانو دا ختمونه دی الله د دې علاقې د پاره د هدایت او د خوشحالۍ ذریعہ وګرځي حدیث مبارک کې راځي ان الرحمت تنزل عند ختم القرآن کله چې قرآن شریف ختم شي د الله د طرف نه خصوصي رحمتونه نازلي دی وخت کې پتا سو باندې تاسو دی محله باندې علاقه باندې پچم گاون باندې د الله د طرف نه خصوصي د رحمتونو باران دی ځکه ګڼو ماشومانو د قرآن شریف ختمونه کړي
او داسې مجالس ته الله فرشتي را لېږي او هغه فرشتو ته الله پاک حکم وکړي د مجلس کې څوک دعا کوي سوال کوي تاسو په دعا باندې امین وایي فمن وافق تامینه ولا تامین الملائکه غفر له ما تقدم من ذنبه د چا امین د فرشتو د امین سره یوځای شو مخکینی ګناهونه ورته الله معاف کوي بنده قرآن شریف ختم کی صلی علیه عند ختمه 60000 ملک شپېته زره فرشتي دغه کس د پاره د بخنی دعا غواړي من ختم القرآن فله دعوه مستجابه قرآن سو ختم کی داغه سوال داغه دعا قبلی انس ابن مالک رضی الله عنه یو صحابی دی داغه معمول بدو چې کله به قرآن شریف ختم کور کې به خپل اهل او عیال را جمع کړل راځي په شریک باندې دعا غواړو ما قرآن شریف ختم کړي د قرآن د ختم نه پس دعاګانې قبلی او محترم دی ماشومان خو قرآن ختم کړي زمنګ استاد مثال داسې دی لکه یو کس جمع لراشي مسجد کې جمع ولاړه ده امام په اخیری قاعده باندې ناشتي او یو مقتدی په منډه باندې رالی امام سره په اخیری قاعده کې په جمع کې شامل شو نو زمونږ د فقه مسله دا ده چې د کس ته د پوره جمع ثواب ملاو شو نن موږ تاسو راغلی د ماشومان ته ختم کیږي اخیری 3 سورتونه به دوی ته ویل کېږي او په دې اخیری سورتونو کې به موږ تاسو شرکت کوو الله ډیر سخی ذات دی او ډیر غیرتی ذات دی او ډیر قدردان ذات دی او د خپل بندگانو سره مینه ده او د اجر او ثواب د پاره بانی لټي د الله د ذات د امید دی چې موږ تاسو نن د مجلس کې ناشتي او د ماشومان ته د 3 سورتونه پڑھاویږي ان شاء الله موږ تاسو ته هم د پوره قرآن شریف د ختم ثواب ملاوي دا بد الله د ذات نو امید ساتو پس زرګونو فرشتي هم په دعا باندې امين وي او په اسمانونو کې په زرګونو فرشتي زمونږ د پاره د بخنه دعا غواړي رحمتونه نازلېږي دعاګانې قبلېږي د ماشومان سره د قرآن د ختم نسبت دی د دوی د دعا د برکت به ان شاء الله زمونږ تاسو د ټولو دعاګانې قبلېږي الله دې قدردانی را نصیب کړي محترم مونږ تاسو ټول دا غواړو چې معاشره خشي زمونږ دنیا خشي زمونږ آخرت خشي زمونږ بچی نیکان شي صالحان شي حافظان شي عالمان شي زمونږ د پاره د آخرت تو خشي زمونږ د پاره صدقه جاریه شي نو دا غي د پاره به یو څو خبرو خیال ساتو اول خو چې مور پلار دینداري د مور پلار اثرات دا په بچو باندې کی کله چې پلار دیندار دي او د پلار په مخ باندې ګیره ده نو دا ماشوم به پرتګ نه چی خو مور ته به وي امي زبه د بابا په شان ګیره ساتم پلار ټوپۍ په سری دا ماشوم پلار ته جاړي مور ته جاړي بابا داسې ټوپۍ مال امروړ پلار پټکی په سری ماشوم د مور لو پټه د سر نه تاوي شي ته ودرېږي د بابا په شان پټکی و ته جمیل راځي ماشوم در پسې رامنډي وي زم جمیل زم او ته د جمعې پشپشه به جمعې رواني ستا ماشوم ستا د محلي لاري کوسي نه پیژني او د جمعې پشپه جاړي ماشه به جمعې له بوزا دای د چا نز دکړه دای د خپل پلار نز دکړه ما سی روزي له بوزا ډیر ماشومان وي ماره ون ته بوزا ما مدرسې ته بوزا زه حافظ جوړېږم ظالم جوړېږم دا د دې پلار ته ګوري کله پلار عالم سره مینه ده د علماء سره ناشته ده مدارس سره مینه ده مسجد کې قاری شه ماشومان ته سبق خې د سره ناشته پاسته ده د سره تعاون دی د سره خېګړه ده د سره مینه ده د سره محبت دی دا اثر د په بچی باندې کی او د لور باندې د مور اثر کی کوم مور دیندار ده د خپل کور نوزی او جرابی واچي دستانی واچي او غټ صادر په سر کی کلک بورقه په سر کی په حیا کې په پرده کې د خپل کور نوزی نو دا لور دی مور ته ګوري دا مور د خپل حیا عزت حفاظت کوي د پردې اهتمام کوي د جرابو د دستانو د بورقې اهتمام کوي 15 وخت مونږ کوي د قران تلاوت ذکر اسکار کوي دا پیغله لور صادر کې بار نشي راوته مور ته جاړي مال وړه بورقه جوړک مال دستانی مال جرابي پرده کوي 15 وخت مونږ کوي د قران تلاوت ذکر اسکار د مشرانو اثر په دې کشرانو باندې کی خربوزه خربوزه کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے
دا کشران د مشرانو پیخي کې د مشرانو نقل کې یو ځل ما یو سړی ولید نېشنل پارټي سره تعلق سره ټوپۍ په سر کړی و نه یو ماشوم بچی د ګوتې نیولې ور روان کړیو هغه ته سره ټوپۍ په سر کړیو ما وتل دی ماشوم ستا نقل کړی وې د مال لړشین کې چې دا سره ټوپۍ به مال عملي وې بیا د ناپ ټوپۍ نه ملاوي د وړل ماشين شو دا مې ورله پیدا کړ ته سره ټوپۍ په سره ماشوم به سره ټوپۍ غواړي ته سپینه ټوپۍ په سره بچي به سپینه ټوپۍ غواړي او ته پټکی په سره د ماشوم به د پټکی شوق پیدا کی ستا په مخ ګیره ده ماشوم به جذبه جوړیږي زه به ګیره ساتم ځکه دا کشران د مشرانو نقل کی نوړمبه د مور پلار دینداری ډیر ضرور ده چې مور پلار دینداری که خپل بچو لپاره رښتم کو نو پاغي کې د دین انتخاب کو حدیث کې راځي تنکح المرأة لأربع نکاح خلق کوي یو سو نسبتونو ته ګوري ولمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاصبر بذات الدين تربت يداك نکاح چې خلک کی څوک مال ته ګوري څوک حسب نسب ته ګوري څوک حسن او جمال ته ګوري څوک دین ته ګوري پیغمبر علی السلام ابو هريره رضی الله عنه ته فرمایل ک ځان کامیابینو په دیندار خزه باندې ځان کامیاب دین ته ګوره تقوا ته ګوره پرهیزګاری ته ګوره دا نور بے وفا نسبتونه دي اکثر خلک رشتہ کوي دا خلک ډیر مالدار دي که دوی سره رشتہ وشو نو ډیر د جهیز سامان براشي ځکه لور خور له خلک سامان کی اگر چې دام د اندوانو طریقه ده رسم دی رواج دی دا د شریعت نه خلاف دی د چا واده دی دغه د واده زلمی به د کور سامان ځان لالي د لور پلار تعالی لور درکړه بدای د سره غټ احسان وکړه دا د جهیز سامان په د باندې نشته دی دا اندوانو شروع کړي یاره ډیر د جهیز سامان به ور سره راشي جیداد شته چې کله تقسیم کیږي زمکه به ور پسې راشي زبداغي مالک شم داغه بے وفا نسبت دی او ډیر خلک خاندان ته ګوري دا ډیر مضبوط خاندان دی او کچار سره مثال له سوق سپیړه را له دشمنی را له دا بټول را سره شاته ولاړی زمام لا به مضبوطی زمام مټي به مضبوطی تا د واده نه مخ کې دشمنی ته بډې راخلی او نیت دی وکم او سوق سپیړه او جنگ جګړه دا څه کار دی ستا خو نیت خراب دی او څوک حسن او جمال ته ګوري دین ته بګورو چې زمون مور پلار دینداري نو اولاد به نیکانی صالحان به د دوی د پاره به د آخرت تو خو صدقه جاریه د عمر رضی الله عنه بارک راضی دومره لوی بادشاہ او هغه به د شپې ګرځیدو د خلکو حال به معلومو یو ځل په یو محله باندې تیرېدو د یو کور نه आवाज ووري د مور لور ته وای په دې پيو کې لګي وبو واچو الور ورته وای چې امیر المؤمنین منه فرمایلی ده زه څنګه دې پيو کې وبو واچو نو مور ورته وای چې تک تور تیار ده امیر المؤمنین دی وخت کې چرته دی دې پيو کې وبو واچو او ورته وای چې امیر المؤمنین نشته د امیر المؤمنین رب خوشته کنه غره ته ګوري او نن سبا دا مرض عام دی او دا پيو کې وبا چول دا چاته ګنام نخکاری او نن سبا خو به ته باقاعده قسم خوري چې دی وبو کې ما پي نه دی چول او قسم ټیکه می پيو کې سوق وبنا چی وبو کې پي چی ای بازارونو کې تاسو وګورئ کې دا لسی چې خرسي وې دی وبو کې پي واچوي د امیر المؤمنین رب را ته ګوري څنګه پيو کې وبو واچو عمر رضی الله عنه دا خبره وره په دروازه یو نخ وکړه او واپس لاړ سار خپل زامن را جمع کړل درې زامن دي عبد الله عبدالرحمن او عاصم او غوي ته وی چې بیګا ما غش کو او زه په یو محله باندې تیرېدم د یو کور نه مې دا خبره وره دي د دغه جنې د تقوا د الله یره او د الله مینا او داغي د ایمانی کیفیت دا زما ډیر خوښ شو زما د نکاح اراده نشته دی که چرته د نکاح اراده مې وینم ما ور سره په خپل نکاح کوله خو تاسو ته ویم بچو یو کس دا په نکاح باندې والي نو عبد الله ابن عمر چې د دم نکاح شوی و د عبدالرحمن ابن نکاح شوی و عاصم دی ورته وی چې بابا جان کستاسو ته مناسب کاری نو زما د پاره دارشته وکي زه ورته تیار نو خپل غلام ولېګ اسلم دا د عمر رضی الله عنه غلام دی وی ورشه د امور ولور راول
چې هغه راوستل عمر رضی الله عنه ورته فرمایل تاسو بیگانه خبرې ما واوري چې تا ورته دی پيو کې وبو واچو او دې درته سویل چې امیر المؤمنین منه فرمایلی او تا ورته چې تور تیار ده امیر المؤمنین چرته دی واچو پکې او دې درته ویل چې د امیر المؤمنین رب ته خوخاري کړ د دې د تقوا او پرهیزګاری مې ډیره خوښه شوې ده زه د دې د رشتہ د خپل زوی د پاره غواړم نو تاسو مشوره وکړئ تاسو راضی نو مور وي ما ته منظور ده دومره لوی بادشاہ چې د خپل زوی د پاره رشتہ غواړي لور نه تاسو کو لوري مرضی و بیا رشتہ وشو دا غ تقوا او پرهیزګاری ده عمر رضی الله عنه غربت ته نه قتل چې دا خو غریبانان دي فقیران دي مسکینان دي او په خیمه او جومپړه کې اوسېږي بلکې دین ته یو قتل تقوا ته یو قتل پرهیزګاری ته یو قتل او رشتہ وشو کین عمر رضی الله عنه زوی له خورچا رشتہ ورکول داغه خوري لوی روب او دبدبه و د 32 लाख مربع میل بادشاہ دی خو د زوی د پاره د رشتې انتخاب داسې وک او چې به نکاح وشو نو دیندار امور پلارو د عاصم رضی الله عنه لور پیدا شو او د هغه لور نه به عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه الله پیدا چې دا هغه واقعیت مونږ تاسو اورو خلفای راشدین زمانہ به خلکو ته یادې ده داسې عادل او انصافدار بادشاہ ځکه چې مور پلار دیندارو نوړمبه د مور پلار دینداری ضرور ده د مشرانو خدمت کې درخواست دي تاسو په دې دور کې مدارس ته نشیتلی دا د تبلیغ په نوم چې دا ساده مهنت شروع دي د لکونو انسانانو زندګي الله بدل کړ دا ګيري او دا ټوپي او دا پټکی او دا پرده او دا برقه او دستانی او جرابي او دا رسمونه رواجونه ختمېدل دا په سنت طریقه ودونه د افریقي په ځنګلونو کې مساجد مدارس جوړېدل د یورپ په ملکونو کې مساجد مدارس جوړېدل دا د ساده مهنت دی په عالم کې الله انقلاب راوست په لکونو غیر اسلام تراله نو په خپل تبلیغ کې وخت لګوي او د خپل کشران د دوی تربیت شروع کړي دا ځان د پاره د آخرت توخه جوړه کړي ځان د پاره صدقه جاریه جوړه کړي نن ستا بچی دیر سپاره قران ختم کړي د الله شکر ادا کړه حدیث کې راځي د چا بچی قران شریف په ناظره ختم کړي د مور پلار مخکینی ټول ګناهونه الله معاف کړي دا څومره د خوشاله خبره ده نن ستا د بچی د قران شریف ختم دی ستانه چې څومره نافرمانی ګناهونه شوی واغه عمل نامه د نن صفا شو د کوم قاری سیب چې ورته ختم وکړ زه درته قسم خورم کدل دا ټوله دنیا ورکړي د حق نشي ادا کوي دا سې خېګړې در سره وکړه ستا بچی ته دیر سپاری قران ختم د الله شکر ادا کړه د یو بسم الله دونه برکت دی د پیغمبرانو الله معجزات ورکړي د هر پیغمبر خپل خپل معجزات عیسی علی السلام پیغمبر تیر شوی دی الله معجزات ورکړي یو معجزه دا و چې په قبرستان به تیرېدو قبر ته به وکتل کشف القبور ورته کېد خاریدل ورته چې دی مړی تعذاب دی د تراحت دی دا د جنت باغ دی دا د جهنم کند ده په یو قبرستان تیریږي مړی تعذاب دی قبر کې د جهنم اور بللی په غلار تیر شو سورزی پس زمانہ پسم په دغه لار را روان دي او ماغه قبر ته وکتل قبر د جنت باغ دی مړی تراحت دی اطمینان دی خوشحالی دا سکون دی حیران شو دعا وکړه یا الله دی قبر کې اور بلید او دی مړی ته عذاب او تکلیف او نن د قبر د جنت باغ دی الله جبرائیل علیہ السلام رولې کې دا سړی ډیر بدبخت نه فرمانو او د دنه ډیر ګناهونه نه فرمانه شوی خو د وفات نه پس د یو ماشوم بچی پاتې شو او هغه ماشوم بچی چې کله د ګرځېدو د خبرو شنو مور ورله انجیل لاس کې ورکه د آسماني کتاب دی ماشوم په دی وړو خو باندې مسجد مدرسې ته روان شو او کله چې مسجد مدرسې ته ورسید او استاد ته مخامخ کېناس او هغه ورته شروع کړ بسم الله الرحمن الرحیم او د په دی وړه چې ویل بسم الله الرحمن الرحیم وی الله پاک فرمایي چې زما غیرت دا نه برداشت کی چې د دنه پیدا یو ماشوم بچی په دی وړه جب زما نوملی او ما ته رحمان رحیم وی ډیر بخون کې ډیر مهربان او د په پلار باندې د جهنم اور بلدي په دی یو بسم الله می ولد پلار قبر د جنت باغ چې د یو بسم الله دونه برکت دی بچی دی دیر سپاری قران ختم کړه الله شکر ادا کړه لئن شکرتم لازیدنکم
الله فرمای تاسو زما د نعمت شکریا ادا کوئ نعمت به درته نور زیاتو نن دی بچی په ناظره قران ختم کو تا د الله شکر ادا ک د خوشاله اظهار دی وک دا بچی به د سار الله حافظ قران جوړ کی دا بچی به درته الله عالم جوړ کی استاد پاره به د اخرت توخی استاد پاره به صدقه جاریه مرګ نه پس به مونږ تاسو ټول د عمل او د دعا محتاجی حدیث کې راځي مل میت فی القبر الا کالغریق د دې مړی مثال په قبر کې داسي لکه وبو چې دی په مخه کړي یو سړی چې وبو په مخه کې نو کستا سو خیالي او د پتی چې ډوبېګم په دې وبو کې ډکی را روان دي دی غډ کی تم لاس چي واخر روان دي وخو تم لاس چي پلاستیک را روان دي پلاستیک تم لاس چي کپڑا را روانه دي کپڑې تم لاس چي دا ولی کې دي شي په دې د ډوبېدو نه بچ دا پیغمبر اسلام مثال ورکړي چې دا قبر کې دا مړی پروت دی د مثال د دغه ډوبېدون کې انسان دی څنګه چې دی ارس تلاس چي د قصدې مړی دا په قبر کې پروت دی ژوندو ته ګوري چې کله به یو دوه رکعات نفل وکي کله به چرته دعا کې میات کی کله به را پسې تلاوت وکي کله به صدقه خیرات وکي دا نن تاسو په محله کې ختمونه دي کلی علاقه کې ختمونه دي هغه به په انتظار کې دي چې نن دعا کې یاد د مغفرت دعا راته وکي او د دوی یو عمل مونږ په سره ورسیو زمونږ بیړه پار شي مونږ به بیا د دعا محتاجي او دا بچي به زمونږ د پاره د آخرت توخه ګرځي دا به زمونږ د پاره صدقه جاریه د دوی د دې اعمال او صله او جزاء به مونږ ته قبر کې ملاوي امام غزالی رحمت الله علیه یو واقع لیکلی دا یو بزرگ خوب ولید او په خوب کې قبرستان ولید او د قبرستان د قبرونه اوش لیدل او چې اوش لیدل د مړی تبار وروتل او بیا هر مړی به یو خوانچو چتکړه او قبر ته به دم نکړه نو دې ټولو مړو خوانچیو چته کړي او قبرونو ته دم نکړي واپس قبرونو ته لاړل یو مړی دی بزرگ ولید قبر اوش لید بار ته وروته او مکه خپل قبر ته ډډواله ناشتي چې دې ټولو دا خوانچی دم نکړي نو هغه پاسې د قبر ته روان شو دا بزرگ وی ما په आवाज وکړ وی ما چې تاسو تر نکوم دا مړی چې بار وروته دا خوانچیو چته کړو قبر ته دم نکړي دا سو وی راته ویل چې دا د مړی محتاج دي د دعاګانو او دا د ژوندۍ چې کوم نیک اعمالو کې دعاګانو کې نفلو کې تلاوتو کې خیر خیراتو کې د ایصال ثواب د پاره هغه نیک اعمال چې دی قبرستان تراشي نو هر کس ځان لتی والی او قبر ته لاړ شي دا الله د تخودل نو د دې د پوسو کوي تا خو څه قبر ته دن نه کړل قبر نه وروته او قبر ته ډډواله او خالی لاس قبر ته رواني نو ورته وی ما ته حاجت نشته ځکه مې سوچت نه کړ زه محتاج نیمه د دې د پوسو کو څنګه محتاج دي نو هغه ورته ویلي وی زما بچي د قران حافظ دي ما په بچی باندې قران یاد کړی زما بچی د قران حافظ دی او په پلان کې بازار کې په گاډۍ باندې فروټ خرڅي او سار چې فروټ ولګي نو الف لام میم نه قرانم شروع کی او فروټ خرڅولم شروع کی ما خام چې کیږي نو فروټم ختم شي قران شریف هم ختم شي روزانه ما پسې دا قران را روان دي نو ما تر دې سيزونو ضرورت نشته دا بوزر چې د خو برا پاسې د تخوي بازار هم خو دی او نه خپته ورته ټوله ورکړی و دی فورا روان شو ځان هغه بازار ته ورسو او په بازار کې ګرځیده دا نوجواني کته چې کمزې چې وی قتل په بازار کې یو نوجوان ولاړ دی او د فروټو گاډۍ مخې ته ده پاغي باندې فروټ پراته دي او دی فروټ خرڅي او شونډې خوځېدې تلاوت وکاو دی ورنږدې شو د ورته سلام وکړ او د سلام نه پس ورته وی مرګریا د کمزې نوم دې سره او مور پلار دې ژوند دي کوم لدی ټول معلومات ته وکړل هغه ورته خبر یو کړ بیا ورته وی چې زما پلار وفات شوی دی د دې تاسو کوي دا ته دا شونډې خوځې دا ته شوی وې زه د قران حافظ يم قران ویم وې د ورځې سوسی پاره وي وې سار قران شروع کوم ما خام ختم شي دا بزرگ ورته وی چې زه ذکر عالم چې ما بیګه خوب لیدلې او مستا پلار په خوب کې لیدلې او پلار دې ډیر خوشاله دي ډیر مطمئن دي ستا دا قران روزانه ستا پلار په روان دي خو زه دې راغلم چې د عمل پرې نه دي د دې اهتمام کوه او به ملاقات کو واپس را لی ورځ شپې تیرې دي ضمانت تیرې دا
یو ورځ د بزرګ بیا خوب ولید په خوب کې مکه قبرستان ولید او د قبرستان د قبرونه اوښلیدل مړی ته بار وروتل او هر کس خوانچو چته یو قبر ته منډکی د نکی د دقه کسولی دا غم را منډک یو خوانچو چته کلو قبر ته روان شو د پیوازو کو مرګری ته ته ضرورت نشته ته د اسیز ولې وړي ناغه ورته د شاته وکتل وې زمنن محتاج ما تم ضرورت دي اکم سیز بچ ما پس روزانه راته غ سلسله ختم شو بدی چې را پاسې د خوبه ډیر خپشو چې د نوجوان جوړ قران پرې خېل نو راشه د پسې لاړ شه د ته وای چې پلار دې خپه دي پلار دې محتاج شو دا قران وایا وې زاغه بازار ته لاړم او په بازار کې وګرځیدم کله یو طرف ته کله بل طرف ته ډیر کوشش مو کو نوجوان په نظر رانلی وی بیا مې چانه تاسو کو چې دیږي کې به یو نوجوان ولاړو فروټ په خرڅول د قران حافظ او تلاوت بهم کو اغه نخ کاری ځاګل راغلی مګ سره ملاویږي وی هغه راته ویل چې پرون وفات شو هغه وفات شو ولته پلار محتاج شو خپل بچو باندې قران وای دا بچی ځان د پاره د آخرت توخه جوړ دا بچی ځان د پاره صدقه جاریه جوړ دا بچی به دا قران وای او موږ تاسو ته به جزاء او صله ملاویږي مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله د دیوبند د مدرسې بانی دی د بچیو مولانا محمد احمد رحمت الله علی هغه حفظ مو کویله مې مو نو یو ورځ مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علی د خپل بچی کینو وی پتا ما حفظ مو کو علم مم در باندې وک تانه به د زمانی لوی محدث مفسر او مجتهد او مفتی جوړ شي ته به دینی خدمات کې ډیر به مصروف شي او ډیر به مشغول شي او بچی پتا دا قران ما یاد کړی دا مې د ځان د پاره یاد کړی ما به نه هېره ما پسې به د قران روزانه د سیسی تلاوت کې او ما پسې به را لېږي مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه وفات شو مولانا محمد احمد رحمت الله علیه دا د بچی دی د به اهتمام کو هر شپه په تهجد کې 2 سپاره تلاوت کو پلار پسې به بخو او به د بچی پیدا شو قاری طیب شیب رحمه الله نو هغه حافظ شو عالم شو نو دی خپل پلار ورته ویل چې ما ته خپل پلار وصیت کړیو چې تا باندې ما حفظ ویل موکو دا قران در باندې ما ځان له یاد کړی دی روزانه به ما پسې د قران تلاوت کې ورالېږي نو ما اوس پورې مستقل اهتمام کوم د شپې په تهجد کې 2 سپاره تلاوت کوم او والد شپ ته بخم نو پتا مې قران یاد کړی دا ما د ځان د پاره یاد کړی روزانه به ما پسې د قران صحیح سره لېږي نو قاری طیب شیب رحمت الله علیه به بیا روزانه اهتمام سره د ماخام د مونږ نه پس او د ماسکوتن د مونږ نه مخ کې په دې منځ کې حصہ کې په نفلو کې یو سپاره تلاوت کو پلار ته بخو بچی حافظان علیمان جوړ کړي دا بم د آخرت توخی دا به زمنګ د پاره صدقه جاریه او دا به زمنګ د پاره د دنیا او د آخرت سعادتي د خپل بچو به صحیح تربيت کو په بچو باندې قران وایو دا قران د هدایت کتاب دی دا د الله کلام دی دا به زمنګ تاسو په ژوند کې انقلاب راولي دا د امام الانبیاء د سید الانبیاء د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم په معجزاتو کې غټه معجزه ده ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم دا قران به موږ الله ترسي دا قران به موږ جنت ترسي دا به موږ منزل مقصود ترسي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويذو به اخرين د دې قران په وجبان الله ډیر خلک اوچت کی عزتونه ورکی ډیر خلک ذلیل او رسوا کی هادی نہ ملے گا تجھے قرآن سے بہتر گمراہ نہ ملے گا تجھے شیطان سے بدتر قرآن غټ هادی دی د هدایت نه ډک کتاب دی دا د الله کلام دی دا د الله خبرې دی علی رضی الله عنه به فرمایل تلاوت کوا کستاز لغواړي چې ځل الله سره خبرې وکم نو مونږ کوا او د دې قرآن په وجه به زموږ تاسو ژوند کې انقلاب راځي ځکه دا د الله کلام دی د عمر رضی الله عنه بارک تاسو اوریدلی چې دې کله را روان شو او مشوره مشرکان وکړه چې د پیغمبر علی السلام نبصر سو کټ کی نعوذ بالله من ذلک نو دې پاسې دوی دا کار بزو کوم بهشکه ته د دې لپاره مناسبه
او دی پاس باندې سور شو تورې لاس کې د تیز را روان دي او لار کې صحابي مخې لورلي کم خوازي او دی وته وی د پیغمبر علی السلام د قتل په اراده سره روان نعوذ بالله من ذلک هغه سره خبرې تیز شوې غم تور را بار کړه دم تور را بار کړه او په خبرو کې ورته غویل مړه ورشه ول د خپل خور او د اوخي خبر واله هغه مسلمانان شوی دي ډېر غوسه شو چې زما خور او اوخي مسلمانان شوی دي فورا دا غوی کور طرف ته روان شو او چې کله دا غوی کور ته ورسید او دروازې واله نو د عمر رضی الله عنه ډېر وی روب او دبدبه و ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم شیطان د انسان پر غونو کې د ویني په شان ګرځي خو عمر بچرا روانو ان الشیطان يخاف منك يا عمر پیغمبر علیہ السلام فرمایل عمر شیطان ستانه یری چې عمر را روان دي ان الاسلام يبكي على موتك الى يوم القيامه يا عمر خلق ډیر وفات کیږي پیغمبر علیہ السلام فرمایل عمر ته چې وفات شي اسلام به د قیامت د ورځې پوری تا پسې جاړي دومره لوی شخصیت چې کله د اسلام قبول کو الله جبرائیل علیہ السلام راولېږي قد استبشر اهل السماء اسمانونو کې فرشتو یو بل مبارک بادای ورک نو د عمر رضی الله عنه ډیر لوی روب او دبدبه نو چې کله د خور کور تورسه دروازې ولا دروازه بنده ده نو هغه خور او اوخي د قران شریف تلاوت کو هغه چې دا ور اوډه بيدنو په منډه د قران شریف په پانی اوچته کړي پټي کړي او خور رااله دروازې کولاو کړه خو چې څنګه دی ورننه وته شپېړې ورکړه او دومره تیز خپل خور واله چې داغې د مخ نویني روان شو او به کور ته ورننه وته به اوخي د دې ګیري نه رونیو او روي غورځو وي تا خپل دین پرې دی بل دین دی اختیار کړي په دې غوسه کې د قران شریف یو پاڼه پاتې شي او پاغې د قران پاک آیاتونه وغې ته خیال شو قران د انسان په ژوند کې انقلاب راول د چاغې ته وکتل خور ته وې دا سدي او ورته وې انک رس وانه لا يمسه الا المطهرون تناپاکي او ناپاک انسان دې ته لاس نشي لګولي ورشه ځان پاک ک بیا د دې ته پوس کوه دغه ته پاک ولم با پاکي کپړې واچو بیا د دې ته پوس کوه نو هغه لړ ځان صفاک غسل وک او کپړې صفاک بیا را لې یوس کو راته وې دا سړي هغه ورته غیاتونه ویل انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري دا آیات چې وورید بد د زړه دنیاي بدل شو پیغمبر علیہ السلام چرته د زم د اسلام قبلو هغه پوي شو چې زړه نرم شو ورته وی په دار ارقم کې پیغمبر علی السلام ناس د اسلام ابتدایي دور دی چې څوک به مسلمانې دوم دغه کور ته بدلل دی پاس باندې سور شو تورې لاس کې د دې خو د قتل په اراده راوتی او تیز روان دي دار ارقم د صفا مروه چې د حاجیان حج عمرې لاړ شه د صفا مروه سای کې د په صفا غونډې باندې دار ارقم دی یو صحابي کورو پیغمبر علیہ السلام ته حواله کړی په دغه کې یو کم سلويخ صحابه دا موجود دي او پیغمبر علیہ السلام هم موجود دي د عمر رضی الله عنه درې ورځې مخکې حمزه رضی الله عنه مسلمان شوی ام پاګه کور کې ناشتي دیوال ته ډډه والده صحابه موجود دي پیغمبر علیہ السلام دنه په کوټګۍ کې تشریف فرما دي دې کې چې عمر اورسه دغه دروازې ته دروازې واله تیزه دروازه واله نو یو صحابي رالی د دې ور په دې شروع کې وکتل ځکه د اسلام ابتدایي دور دی مسلمانان لا ډیر کمزوري چې د دې ور په شروع کې وکتل نور ته وی چې عمر رالی او لاس کې تور د پاس سور دی نو د عمر ډیر لوی روب او دبدبه ففزع من فی البيت جميعا په دې کور کې چې دا څومره مسلمانانو دوی اوړه چې دل چوس بکیږي سپته نه لګي په کم خیال راغلی حمزه رضی الله عنه دریم ورځ د اسلام 39 نمبر مسلمان شوی هغه د پوسو کوی څه چلو شو وی بار دروازه کې عمر ولار دی لاس کې تور ده پاس باندې سور دی پته نه لګي په کم خیال راغلی هغه فورا را پاسي وی دروازه کولاو کوي کې اراده خي خو مرحبا ار وخت دی راځي کې اراده خرابې په دغه خپل تور به سر کټ کو ورته کولاو کوي او بچ صحابي ور کولاو کو او عمر رانه نوت
چې څنګه رانه وته یو صحابي ورمنډه کړه د دی لاس نیونی بل ورمنډه کړه د بل لاس نیونی چې بچا گزارو نه نیولې دی ولاړ دی حمزه رضی الله عنه ور مخامخ شو یا عمر تورې د سیوچا تکړه یا عمر ان كنت جئت بالخير فمرحبا وان كنت جئت غير ذلك فالحمزه واسد الله واسد رسوله عمر کې اراده دي خي خو مرحبا بار بار راځه زمنګ دروازه چاته نه بنديږي او کې اراده دي خرابي نو پدې ځان پوي کچې حمزه د الله مزمري دي د الله د رسول مزمري دي ژوندې برانه نزي په دقه خپل تور بدر نشر کټکو پیغمبر علی السلام دا خبره دن نووري دي فورا دا کوټګین نه بار وروته او خپل تری داسې د صادر نه ونیو ويا عمي اجلس لا تاجل لا تحزن اترکینا توندی مکوا تیزی مکوا غم مکوا زور سره خبره کوم تاسو کینې نو خپل تری روستو کو او پیغمبر علی السلام ور مخامخ شو او چې ورنږدې شو صحابه کرام ته د لاسونه پرې دي نو غوی لاسونه پرې خودل پیغمبر علی السلام ورته وکتل عمر ته خو ډیر خيار سړی ته ولی په تیار کې پروتي ستاد اسلام بارک شرع صدر ولی نکی او ته اسلام ولی نه قبلې ته خو ډیر خيار سړی او به وته په دې سینه د سلاس راخ وی الله د عمر شرع صدر د اسلام په بارک یو کې الله عمر ته هدایت نصیب کی دا خو د پیغمبر علی السلام دعا و او به ته تاسو کو عمر او سوایه ته خاموش ولاړ سل راغلی په کوم اراده راغلی نو د عمر خپل روب او دبدبه و خو د امام الانبیاء او د سید الانبیاء د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم روب او دبدبه خو ډیر زیاته و چې دا سی ورته کتل عمر وایا په کوم اراده راغلی نو عمر اوړه چید او د اوړه چیدو کې د لاس نه تور پریوت او چې تور پریوت وي د الله رسول اسلام لراغلی اسلام قبلهم ما ته کلمه وایا او چې څنګه غد ویلی او आवाज یو کوي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدن عبده ورسوله پیغمبر علی السلام د خوشالۍ نه تیز आवाज کوي الله اکبر او یو کم سلويخ صحابه دي ټول आवाज کوي الله اکبر او برنه جبرائیل علیہ السلام رالی قد استبشر اهل السماء پاسمانونو کې فرشتو یو بل مبارک بادای ورکړي چې اسلام عمر اسلام قبول کړ دا د عمر رضی الله عنه په دې ژوند کې د انقلاب یو آیات راوست چې ځان صفا ک پاکي کپڑے واچولې د قران یو آیات تلاوت ک الله ژوند کې انقلاب راوست قران به زموږ تاسو په ژوند کې انقلاب راولي فضیل ابن عیاض رحمت الله علیه یو بزرگ تیر شوی او اس کو د واقعاتو نه کتابونه ډک دي ډیر لوی بزرگ تیر شوی خو دې په ابتدا کې ډاکو دي او د ډاکوانو مشر دي او د دب ډاکا دونه مشهور و چې دب په کم کور باندې د شپې په ډاکا ورته نو د ورځې به ورته اعلان وکوي ځان تیار کې بیګاله به درځم د مقابله چا نشو کولی نو دی یو شپږ لال روان دي ډاکې روان دي د کورونو د پاسه داسې تیرېده یو کور کې چا تلاوت کو او دا آیات تلاوت کو الم یان للذین آمنوا ان تخشى قلوبهم لذکر الله آیا هغه وخت نه دی راغلی چې ستا سر د الله قران تخکته شي د چې دا आवाज ووري د فورا ودرېد او یو چغي ولوي هاي الله هاي الله هغه وخت رالی او په دقه آیات باندې د توبه کړی دا او به صرف توبه نه و بیا صرف توبه نه و بیا الله پاک د عالمانو په صف کې شامل ک دومره لوی عالم ته جوړ شو چې نن سبا په کتابونو کې واقعات موجود دي دا د یو آیات برکت دي امام اسماعی رحمت الله علیه بارک راضی د په سفر روان دي په یو ځنګل ورل غلر وتل او د دې پوره تلاشي وکړه دی ورته ولاړ دی خمطمئن اسی مرته نه وي چې هغه تلاشي وکړه نو د ورته وی تاسو د اغلا ولي کوي اغله ورته وی مونږ ځان له رزق پیدا کو سوکو رزق پیدا کو د هغه د پر اغلا کو نو د ورته وی چې الله پاک قرآن کې فرمایي مونږ تاسو مسلمانانی الله فرمایي وفي السماء رزقكم وما توعدون تاسو رزق د اسمان نه دی الله زمونږ رازق دی او دا رزق به مونږ تاسو ته خام ملوي
نو بیا غلا تاسو ولې کوي نو هغوی دې پرې خود سی ورته ونه ویلې هغوی روان شو دیم روان شو 3 کاله پس امام اسماعیل رحمت الله علیه حج لتلی او د بیت الله شریف نه داسې طواف کې تاویږي او چې طواف کې تاویږي یو کس را منډه کړ او چې را منډه کړ دته ور ترغاړه وته او په جړه شو ورته خو دوه نه پیژند چې دا څوک دی ورته وی څوک او ورته وی 3 کاله مخکې ته په سفر روان وي او په ځنګل کې تا تغلر وتی واستای پوره تلاشي کړی و ادر ته یاد شي راته وستاغه یو آیات زما ژوند کې انقلاب راوست چې زما رازق الله دې نو زغلا ولیکو دینه پس ما توبه وکړه او ژوندۍ مې الله بدل کړ قران به زمون ستاسو په ژوند کې انقلاب راولي د دې ماشومان په ژوند کې به انقلاب راولي او زمون د زنانو په ژوند کې به انقلاب راولي اوس به بچو کې په ناظره بم په قران وایو حافظان عالمان بم پکې پیدا کو دا بم د آخرت توخه ان شاء الله یو بچي به حافظ او عالم جوړو ان شاء الله د کم پلار چې د محلي امام سره مینه ده مدرسې سره مینه ده طالبان عالمان حافظان قاریان د خوخ دي د دې پلار په بچون وسو کې به حافظان عالمان پیدا کیږي مولانا محمد عمر پالنپوری رحمت الله علیه به فرمایل د کم پلار محلي امام سره روانه ده مدرسې بدی شي طالبان بدی شي حافظان قاریان بدی شي او ټول ورځ دی عالمانو پسې خبرې کوي د په لس پښت کې به حافظ عالم نه پیدا کی هر عالم به د سر تاج ګڼو هر مدرسه به د هدایت مرکز ګڼو او د مدرسې د طالب علمان دا به جنتیان ګڼو د دوی نه به دعاګانې الو الله به خپل بچی نیکان صالحان حافظان عالمان جوړ کی ستاده پاره به د آخرت توخه شي ستاده پاره به صدقې جاریه شي بچی د قران حافظ شو د قیامت پر ورځ به د سو کسانو شفاعت کی میدان محشر 50,000 کال ورځ د تدن الشمس کا مقدار میل یو میل کې به د انور راخته شي د دې حدیث راوی وي ما ته پته نه چې د پیغمبر اسلام د میل نه کم میل مراد یو خو د سړک میل دی بل د رنجو سلیت میل وي وجيء يوم اذن بجهنم جهنم بلاره نزدیک د میدان محشر نه بغیر چا پیرته وشي سخت ګرمي به د نفسي आवाज به وجاء ربك د الله عدالت بولېږي والملك صفا صفا پرشتي به دایره جوړ کی وان منكم الا واردها پولیسرات پول براشي يوم اذن توردون لا تخفى منكم خافيه یو به ماته مخامخ کیږي سوق پټې دی نشي يقول الانسان يومئذ اين المفر كلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر کہ انسان د تیختی کوشش کی تختیدی نشي ما منكم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان یو بنده سره الله خبري کی منځ کې به ترجمان ني پرده بني انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم و باسماء ابائکم په نوم سره د پلار په نوم سره الله واس کې یو بنده تا او د الله عدالت د دنیا عدالت نه دی او 50,000 کال ورځ د یوم یجل الولدان شیبا ځوانان به بوډاګان شي تورګری بسپینګری شي ورځ به نه ختمي ستا بچي د قران حافظ شو نن خو پروګرام د استاسو د کلی علاقې مسلمانان را جمع شوي او دی ماشومان تبا اوس ختم وشي دستاربندي به وشي دا علماء کرام ورته په سر د برکت لاس کې دي د خوشاله یو منظر دی دا سی ورځ را روانه ده چې د دې بچي په د برکت وستا دستاربندي کې او صرف ستاسو د مفتی آباد د خورو مسلمانان بني د آدم علی السلام نو ول قیامت ته پورې دا ټول انسانان بدرته ګوري او ستا بچي بد الله په دربار کې پیش شي او د تبویل شي مور پلار دی روغواړه او مور پلار به راشي د عزت جامي د عزت تاجونه او داسې تاجونه چې نور به مقابله نشي کولای د مور پلار عزت دی شرافت دی د دستاربندي ده او د تبویل شي د خپل کور خاندان لس کسان په چا جهنم واجب شوی شفاعت او کزان سره جنت ته بوزه اقرا ورتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا قران وایو د جنت په درجو خيجه ست اخري مقام هغه دی کله چې وناس ته ورسي او بل روایت کې راځي بچی ته ویل شي قران وایا او مور بلار ته ویل شي تر جنت په درجو ورخيجه ست اخري مقام ست سواغه دی چې بچیم د قران اخري آیات ته ورسي د دې دوانو روایتو تطبیق زموږ علماء کرام دا شي کوي چې بچي به قران وای په خپل بم د جنت په درجو باندې ورخیږي مور پلار بم د جنت په درجو ورخیږي د دوی اخیری مقام هغه دی کله چې دوی وناس ته ورسي مولانا عبدالحق صاحب نور الله مرقده به فرمایل
هر حافظ قرآن ته د قیامت پورز یولس پاسپورټونه یولس ویزې ملاوي په یو بدی په خپل جنت تزي په لاسو بزان سره رشتہ دار بوزي خو د دې حدیث لاندې محدثین یو عجیب خبره لیکلې ده بعضی بنزدې رشتہ داري خدا حافظ قرآن به شفاعت نه کوي اکم کستی د دې حافظ په حفظ کې چې کم رشتہ دار رکاوټ جوړ شوی دی به داغه شفاعت نه کوي زب مثال درکم پلار ماشوم داخلي په مدرسه کې چې د نه حافظ جوړو او کور کې تر دی او چې مړ مولا ته جوړي مدرسه کې داخلي سکول کې داخل کا کالج ته ولګي یونیورسيټي ته ولګي ډاکټر ته جوړ کا انجینیر ته جوړ کا ته د مسجد امام جوړي ټول عمر به د بل محتاجي او وظیفه بخوري مطلب ډاکټر انجینیر ولې نه جوړي د تر مخالفتو کا اگر چې د پلار دا بچي مدرسه کې داخل کو دنه د قران حافظ جوړ شو خدا حافظ قرآن چې شفاعت کوي د دې تر شفاعت بنه کوي د کدی ورته رکاوټ جوړ شو چرته به د طالب العلم د پر رکاوټ نه جوړیږي چرته به د مدرسې د پر رکاوټ نه جوړیږي چرته به د قاری سی په درس کې رکاوټ نه جوړیږي چرته به د خپل محلي د امام د پر رکاوټ نه جوړیږي یعنی دا خلک بم د شفاعت نه انکار کوي دی بم بیا شفاعت نه کوي او عالمانو تبیلانو شي د قیامت پر ورځ یا معاشر العلماء إني لم أزع فيكم علمي وحلمي إلا وأنا أريد أن أغفر لكم اذهبوا فقد غفرت لكم عالمانو علم می درکړو دا زما صفت دی نور دی رڼا دا هدایت دی د جهنم اور ظلمت دی تیار د رڼا تیار نه جمع کوم د علم د برکت می وبخلو زی جنت او بیا علم چې جنت تزيد سمره کسانو شفاعت بکي شهید بداویو کسانو شفاعت کوي حافظ قرآن د لسو کسانو اجي شپ د سالور سو کسانو یا قرانو خو د مولوی شپ په لشل دیش 50 گزاره نه کی دغه بلا مقتدیان دي مریدان دي شاګردان دي کلیوال دي دوستان دي خپلوان دي د علاقه خلک پیژني د شفاعت کوټه سمره ده قف هنا پولیسرات باندې ودرېګا بل روایت کې راځي قف علی باب الجنه د جنت په دروازه ودرېګا واشفع لمن احببت فانك لا تشفع لاحد الا شفيت فقام مقام الانبياء پولیسرات باندې ودرېګو میدان محشر ته مخ کو شفاعت شروع کا او ته چې سوکم جنت ته بوتل غواړي تا ته انکار نکېږي د پیغمبرانو په ځای کې بودريږي او د یو عالم په شفاعت به د اسمان د ستورو برابر خلک جنت ته روان خپل بچي به ان شاء الله حافظان عالمان جوړو او د دې علماو سره بکلک رب تعلق ساتو عالم چې په پولیسرات ولاړ دی او تور مخامخ شنو ته ورته خپل خېګړه یادې ځان به پیژنې مولوی سه ما پیژنې ما خو نه پیژندې ولی جې زمونږ ځکه د مدرسه وزمکه په کار و ما وقف کړی و بل براشي جی تعمیر شروع شو یو ټرک خخته مې راوړی و بلاکونه مې راوړی یو سل بوري سیمټ مې راوړی 500 بوري سیمټ مې راوړی سریه مې راوړی و باجری مې راوړی و شګه مې راوړی و ګیلکارو مې ولس ورځ خدمت مې کړیو طالبانو له مې جامې راوړی طالبانو له مې قران شریفونه راوړی قیدې مې ول راوړی دا احسانات به د عالمانو ته یادي او د عالمان به شفاعت کوي نو خېګړم کوي د دې خلکو سره او دا سه خېګړې کوي چې الته ورته یادې کوي